متفکر غنی په ګډو وډو سر شوی دا چې څنګه اوسې کړي مطلب تر پای را سره وګورئ او قضاوت وکړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. موږ تاسې همیشه وایو چې یو کار هغه وخت بریالی ترسره کیدای شي چې اهلي کار ته وسپارل شي. هر څوک په یوه برخه کې وړتیا لري او په همغه برخه کې بلد وي او داسې نشي کیدلی چې په ساده اصطلاح موږ ترکان راولو او رنګمالي پرې وکړو یا خټګر بوز و پلسکاري پرې وکړو. خبره نه اوږدو او اصلي موضوع ته راځو. د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درستیز بسم الله وزیري په قرغیزستان کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی. سړی حیران شي د کلونو کلونو دا با تجربه نظامي سړی چې د پوځ لوی درستیز او د کومانډو غوندې ځواک کومندان تیر شوی راوایخیسته او په قرغیزستان کې د سفیر په توګه وټاکه. د دې پر ځای چې بسم الله وزیري د افغان وسلوال پوځ په کومه مهمه برخه کې پاتې شوی وای له تجربو یې ګټه اخیستل شوې وای ډیپلوماتیک میشن یې ورته وسپاره. د انټرپالوژي د دوکتور دا متفکرانه کارونه وه چې ریشخندي یو با تجربه نظامي سفیر کړ او داسې نجونې چې د نظامي برخو پالې با هم نه دي خبرې معینانې او رئیسانې یې ټاکلې. بسم الله وزیري یوازې یو مثال دی نورې هم ورته ډېرې ګمارنې دا ډول شوې. کله چې په ګمارنو کې دومره مشکل وي او کار اهل کار ته نه سپارل کیږي نو موږ څنګه د خو تمه کوی شو. نور نو موږ نه پوهیږو چې په کومه خوا روان یو. قضاوت تاسې ته پرېږدو. خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. دا وه د بسم الله وزیري د ګمارنې په هکله زموږ ویډیو. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.